کم سړی چې په داسې معامله کې زنانه را مخې ته کی، مثال په طور دا مولانا صاحب ته خبرې وکړې په کسور جلسه کې وکړې، بیا په اسلام آباد د وکلا په کانفرنس کې کومې خبرې وکړې، نو د هغې په مقابله کې دې زنانه را مخې ته کړې. دا یاد ساتئ دا خلک چونکې دا زنانه داسې یو ذات دی چې دا دې را مخې ته کړي، نو دا همیشه په دې باندې حاوي د دې دا ټولې څومره مسلې چې کوي که نه دا ټولې زنانه حل کوي. نو د دې د وجې نه دې دا زنانه را مخې ته کوي. ګوره هغه یو بادشاه و باره کې راځي که نه، هغه اعلان یې وکړو چې په چا باندې ښځه چې کوم ده هغه زوروره نی، نو هغه کور وله مونږه په کم کور کې چې لکه حکم او هر څه چې کوم دی هغه د سړي چلیږي، سړی پکې زورور دی، نو هغه کور له به مونږه اس ورکو، یا هغه ټایم سره فرضي کیسه ده به هر حال، یا به غوا ورکو. او چې کم کور کې د زنانه حکمرانی چلیږي نو هغې له به وایي مونږ چرګه ورکو. نو هغه سروی کېده نو بس هغه کې یو کور و، هغې ښځه چې ده نو خاوند ته وایي چې ګورې بلکل داسې ونه وی چې زموږ په کور کې د ښځې حکمرانی چې مونږ ته غوا یا اس میلو شي. وایي صحیح ده. نو کم کسان چې ګرځول نو هغه هم تجربه کار اوس عام کسان خو نه و که نه، چې کله دې بار راووته ورته وایي چې وایه ستاسو په کور کې حکمرانی چا چلیږي؟ دی ورته داسې کي زما چلیږي، سینې ورته وډبوله، وایي زما چلیږي که نه زه سړی یم. وایي ښه ځه نو تا ته خو به بیا اس یا غوا میلاویږي. نو وایي نو ښه وایي یو خبره سره درنه تپوس کوم د دې جواب راکړه نو به بیا در درکوو. دا اس یا دا غوا چې مونږ درکوو که نه، نو مونږ سره دوه درې قسمه دي. یو چې کوم دی نو هغه سور است یا سره غوا ده، یو سپین رنګ والا دی، او یو برګ دی. نو چې تاله مونږ کم درکو هغه وایي یاره به دا سپین رنګ والا راکړه که نه. نو به هر حال خیر لکه سوچ پې وکړه. وایي زه ورېږه زه کور کې مشوره کوم راوځم. بس وایي راځه کور کې مشوره مه کوه، چرګې وله ورکړه په غېږ کې ونیوله، وایي دا وړه ستا په کور کې د ښځې چلیږي چې کم سړی لاړ شي چې زه مشوره کوم، د دې مطلب دا دی چې تپوس دې کومه، چرګې وله غېږ کې ورکړه. نو دا خلک دا ښځې د دې د وجې نه را مخې ته کي چې د دې په خپله په هغه څیز باندې وس نه چلیږي او په وس یې پرې نه رسي.